علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامدا و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره سالګرا مناول څنګه دي؟ بیا ورسره لیکلي هم دي وایي هیپي برث ډے ویل. جناب علي دا هیپي برث ډے دا خو یو انګریزي لفظ دی. هیپي خوشحاله ته وایي او برث ډے هغه ورځ ته وایي چې په سړی پکې پیدا شوی. برث پیدایش ته وایي او ډے ورځې ته وایي. نو مطلب استاد هغه ورځ خوشاله چې کومه کې ته پیدا شوی. نو دی وایي د دې مناولو شرعي حکم څه دی؟ جناب علي دا مسله فقهاو ډېره مزیداره لیکلې، ډېره مدلله مفصله. اصل کې دا عمل خالص د اغیارو عمل دی، د اسلامي عمل نه دی، خالص د اغیارو دی. او دا په دې انګریزانو کې پخوا نه و، 200-300 کاله کېږي چې دا په دې انګریزانو کې پیدا شوی. مخکې انګریزان خو د زرګونو کلونو نه دي، لیکن مخکې پکې دا عمل نه و. یو 200-300 کاله وړاندې پکې دا عمل شوی، خو اوس یې دونه سرایت کړی چې مسلمانان اوس د انګریزانو نه ورته ډېر زیات خوشحاله دي. او خاص کر دا نوي چې دا ځان ته نوي مالداره کېدو باندې وي مسلمانان، یا لږ نوي ښار ته راشي، یا مثلا د ښاري خلک ځان ته ووایي یا الله توبې وباسه. دی چې په دې مطلب دا دی چې برث ډے باندې څونه دوی عاشقان دي نو توبې به وباسي توبې. لیکن دا عمل خالص د اغیارو دی او ناروا عمل دی، ناجایز عمل دی، او مسلمانانو ته نه د پکار چې دا وکړي. دا عمل مکروه تحریمي دی او ځان ساتنه ترې ضروري ده. دا مسله خو مختلفو فتاوو کې مې کتلې، اوس درته حوالې در کومه. خو فتاوا رحیمي چې دا څونه مفصله حل کړې که نه، 11 صفحې بحث یې پې کړی، 11 صفحې، هر قسمه دلایل پکې شته، حدیث د رسول الله، فقهاو عبارتونه، عقلي دلایل، او د قرنګي اشعار ډیر ناشنا انداز کې حل کړي. صحیح دی. حدیث په ویل بسم الله الرحمن الرحیم لتتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى فقال فمن. د قرنګ بل حدیث ور باندې پیش کړي باقاعده تور سره د صحیح بخاری چې نبی رسول الله صلی الله فرمایي چې تاسو به د يهودو او د نصاراو په عمل باندې روان شي حذو النعل بالنعل، لکه یو پڼه چې په بلې باندې څونه برابري. حتی ان کان منهم من اتى امه علانیه لکان فی امتی من یصنع ذلک. الله هم دې وساتي. و که هغوی کې څوک داسې پیدا شي چې مور سره دا کار وکړي، نو مسلمانان به موجي دي کې خو به خامخا خیر زه کوي چې یاره صحیح دا کار کړی دی، نو به دې کې څه کمال دی، هغه به هم خپلې مور سره دا چلو کړي. دا خو ډېره خطرناکه خبره ده. نورې د خدای بلا دلایل ور باندې ویلي. د علامه اقبال رحمه الله ډېر ناشنا شعرونه ور باندې پیش کړي. وایي شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. وایي خلک دی چې سرو کې دي چې مسلمانان دنیا کې ختم شو. هم یہ کہتے ہیں کہ کتے بھی کہیں مسلم موجود. وایي زه دا وایم چې مسلمانان لا موجود هم چې لا ختم شو. وزمتم هو نصارات تمدن میں حنود. وای په شکل او صورت چې درته ګورم نو ځان دی صحیح جوړ کړی دی، او ناسته ولاړه چې دی ګورم د کور ناسته پاسته نو سم سیخ ښکاري. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یهود. وای دا هغه مسلمانان دي چې یهود ورته وګوري هغه هم ترې نه وشرمېږي. هغه وایي چې دونه خو موږ لا اوسه پورې مطلب دا دی چې سیکولر نه یو چې څونه دا مسلمانان په دې کار کې مخکې شو. نو خلاصه د خبرې دا ده چې دا فتاوا رحیمي 2 ځل حل کړي. صحیح دی. یو ځل فتاوا رحیمیه کې حل کړي د جلد اول صفحه د 192 کتاب الایمان والعقائد، پوره 12 صفحې بحث دی، بس 12 کې نیمه دی. او فتاوا رحیمیه د 10 جلد او 226 نمبر صفحه د متفرقات حذر والاباحه. جامع الفتاوا دا مسله حل کړي 5 جلد یو کم 40 نمبر صفحه ده، او کتاب البدعه والرسوم. او د قرنګي باقاعده تور سره فتاوا حقانی حل کړي 2 جلد 4 نمبر صفحه د کتاب البدعه والرسوم. او د قرنګي قربان د شمه فتاوا محمودی حل کړي د 3 جلد 1 نمبر صفحه د باب البدعات والرسوم. او د قرنګي کفایت المفتی کی مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله رحمه الله حل کړي 9 جلد 15 نمبر صفحه د کتاب الحذر والاباحه. نو خلاصه بداوی چې سالګیره مناول یا هپی برث ډے مناول دا د مسلمانانو عمل نه دی، دا د اغیارو عمل دی. مسلمانانو ته پکار دا ده چې هغوی د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو اتباع وکړي، د اغیارو د طریقو اتباع د مسلمانانو لپاره جایزه نه ده. السلام علیکم ورحمة الله.